صبر راځه ملګرو سیما خان اورپی نونیو په حواله سره کم نوې خبر چې دی هغه دا رنګ دی د دې کم مرګ چې دی هغه سرنګي را مخته شوی او نن در سره په دې باندې خبره کومه داسې چل وکړه چې دا د پېښور نه اسلام آباد ته تلو دا راغلی هم پېښور ته یو پروګرام لرو داسې د فنکارۍ څه پروګرام و دی دا ویل چې زه دوبۍ کې ډېره زیاته چې کوم دی ستړی شوی یم کارونه ډېر زیات دي نو دې د وجې چې کوم دی هغه به زه پېښور ته لاړه شم او لږ چې کوم دی ریلیکس به شم نو چې کله پېښور ته راغلی نو د خپل دوه کم بچي چې دي هغه په اسلام آباد کې پرېښودي دي او د پېښور نه چې کله دا واپس بیا اسلام آباد طرف ته ځي نو په لاره کې د دې د کم ګاډي ټیر چې دی هغه چاودلی دی او د هغه ګاډي ټیر چې کله وچاودون د دې کم ګاډی چې دی هغه لاړو ټرک چې ولاړو په هغې سره ټکراو شو او ګاډی چې کم دی هغه الټه شو نو دغه الټه کېدو په نتیجه کې چې کم دی د دې کم مرګ چې دی هغه مخې ته راغی او کومه لور چې ده هغه ډېره زیاته شدید زخمی ده پرون چې کم دی یو اپریشن هم شوی دی د لور نو دا وخت که تاسو ګورئ د خیبر پښتونخوا کم د پښتو انډسټري چې د هغه په ټول ډېر خلک چې کم دی ډېر زیات خفه دي ځکه د یو د پښتو د فنکارۍ کم یو هنر چې و هغه د دنیا نه لاړه نو پرون چې کم دی په دې باندې مختلف قسمه خبرې کړي نو ما غوښته چې تاسو سره کوم مکمل حقیقت چې دی هغه شریک کم نو دغه ویډیو و دغه معلومات تاسو سره شریک کړئ ان شاء الله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ